کلم چې ستاسو په بدن کې په سر کې څه قسمه بیماری وي اکثر خلک د سر د درد چې دویم دریم کس وي استاد جي په سر مې درد دی کله چې ستاسو د سر درد وي یا ویښته وځي د سر مرۍ نه بره چې ستا په بدن سر کې څومره فرق دی د فرض مانځنه وروستو دا لاس راواله په دې تندي باندې کېده په یو سا باندې یا قویو یا قویو یا قویو دا په یو سا باندې ووایه د مرۍ نه بره د سر چې څومره بیماری دي الله ځکه یا قویو دا د الله نوم دی او د په یو سا باندې یا قویو وزل ووایه د سر خشکي د سر درد د سر چې څومره تکلیفونه دي د فرض مانځنه وروستو تندي باندې لاس کېده یا قویو او که د سترګو متعلق څه کمی وي نظر کم کېږي سترګو ته جال جلا دي نو د فرض مانځنه وروستو په یو سا باندې یولس ځل دا تحفه سندلیه کې سندل بابا جي صاحب رحمت الله لیکلي دي چې په یو سا باندې په دې ګوتو باندې یا نورو یا نورو یا نورو دا یولس ځل وایه په دې دواړو نوکانو باندې چف کا سترګو باندې راکاږه الله رب العزت په د سترګو نظر حفاظت کی سترګو نظر به الله تیز کی د سترګو د بیمارونو دی الله حفاظت کو اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين.